اراده. د ویښې په یو خوب کې مې یو خیال را پورته شوی، تعبیر یې زنګومه لکه ټال را پورته شوی، مهدي په مقابل کې د دجال را پورته شوی او زما په دې نظام باندې یو سوال را پورته شوی. په لاره په وله او په سړک جاګیرداري ده، د میا مولا د خان او د ملک جاګیرداري ده، د خټو د بیګار او د کنډک جاګیرداري ده، د جنګ د شرګلندو په ټوپک جاګیرداري ده. که ګز وهلی کېږي که سپق وهلی کېږي، خو دلته کې د هر سړي نه حق وهلی کېږي، د حقې په خبره پسې پړق وهلی کېږي، او عظمت د سړیتوب دلته په شړق وهلی کېږي. د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی، نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی. طبقات تی تضادات تی اگری نگری د ړوند راج دی. ای دې ته که څوک وایي چې سماج دی، دا سماج دی. دا نظام په شمار کې د راغلي ککرو نظام، دا نظام د دیو لاس او زمونږ د مرو نظام، دا نظام د دغه څو مړو سړي خورو نظام، دا نظام په پوست کارپټ د هسې مشورو نظام. نو قصې مو د نیکونو او د نیا هر څه غلط دي، که ویر دی که ګوسپل دی که مونیا هر څه غلط دي. تاریخ خو د خدای ډک کې په سنکیا هر څه غلط دي. د دې نظام تادی مادي ګونیا هر څه غلط دي. نو زما د دې ګونیا د سمولو منصوبه ده، او زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. چا د خپل دولت او سرمایې نه بوت جوړ کړی دی، چا د خپل جاګیر او مرتبې نه بوت جوړ کړی دی، چا د قام قبیله او عقیدې نه بوت جوړ کړی دی، هر سړي د خپلې نظریې نه بوت جوړ کړی دی. ریچ په ریچ کول به غواړي، دا وهم او دا بوتان، دا بوتان زما بوتان او ستا او د هر چا بوتان، دغه د فریب او د دروغو د انا بوتان، نه ښایي په شپه کې په آیین کې د رڼا بوتان. زما د دې بوتانو ماتولو منصوبه ده، زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. حاجي صاحب حج دې مبارک شه، خو نهر نه یینې، هر کال دې حج دی خو بې کوره در په در نه یینې، لاره کوڅه کې خپیاب له خپې او سرتور سر نه یینې، ګناه دې وینې د غربت د وبا غر نه وینې. ستا د سرود د محفلونو نه قربان خانجي، لکونه شنې قودې نه چکې په یو آن خانجي، چرته په خیال کې دې راغل دي غریبان خانجي، ستا کوټهیز د ټوک ډوډۍ دي په ارمان خانجي. نو زما د دې زیاتي مال د ایشلو منصوبه ده، زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. او منصور صاحب، نو هغه چا چې وي چې وخت به راځي کله به راځي، چا چې وي چې وخت به راځي کله به راځي، په مونږ چې شنه راوټوکېږي هله به راځي، زمونږ د څه تدبیر او د عمله به راځي، که نه مونږ به داسې ناست یو په خپله به راځي. نو د عقل مهرباني، هغه چا چې وي چې وخت به راځي کله به راځي، په مونږ چې شنه راوټوکېږي هله به راځي، زمونږ د څه تدبیر او د عمله به راځي، که نه مونږ به داسې ناست یو په خپله به راځي. نو د عقل او شعور په ابیارۍ کار شروع شوی، د خلکو د وجدان په تیارۍ کار شروع شوی، د دې موجوده حال په تباهۍ کار شروع شوی، او د بل نظام دپاره په شپېلۍ کار شروع شوی. نو په خپل عزم ولاړ یو څو کپرې مې پکار دي، سپرغۍ سړي لکه بسرې مې پکار دي، یوازې خو خدای ښه دی څو ملګري مې پکار دي، ملګري مې پکار دي خو کمرې مې پکار دي. نو زما د بل بنیاد د ایښودلو منصوبه ده، او زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. بل بندې چې نابود شو تورانه که توت خورکه له وحشته، په ګل هم کېناستی نشي لولکه له وحشته، زمونږ زندګي هم کنجیلکه له وحشته، بدلون داسې چې خلاصه شي دا ځمکه د وحشته، بدلون چې اډانه روح شعور وي او وجدان وي، بدلون چې اساس او مرکزي نقطه انسان وي، بدلون چې پکې یو موټی دا ځمکه او اسمان وي، بدلون چې بنیاد د ژوندانه سازو سامان وي، بدلون چې اهلیت پکې معیار د مرتبې وي، بدلون چې ازادي پکې د ژوند او عقیدې وي، بدلون چې احترام د انسانانو د رشتې وي، بدلون چې تقدس پکې د شال او لپټې وي. زما د دې بدلون د راوستلو منصوبه ده، او زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. اخري بند دی چې د پنجو نه به خلاصه شي د تور او پیغور ځمکه، جنت کې به بدل شي د دوزخ غوندې اور ځمکه، چې شاړې پکې نه وي د چا د پلار او د مور ځمکه، چې هر سړي له ورکړه شي د کر او د کور ځمکه، چې هر سړی موړ پټ وي زکاتونه پکې نه وي، چې سوال او سرسایي او خیراتونه پکې نه وي، صابون او موړدګان او اسخاتونه پکې نه وي، د هر کور ځان له ځان له جوماتونه پکې نه وي، د ظلم او د جبر نه سلګۍ را پیدا کېږي، په خلکو کې احساس ته په خلکو کې احساس د کمترۍ را پیدا کېږي، د عدم مساوات نه محرومۍ را پیدا کېږي، او بیا د محرومونو تباهۍ را پیدا کېږي. نو تعمیر له میداشته د ورانولو منصوبه ده، زما سره په تاسو کې د چا اراده ده. ډېره مهرباني.